د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 238 آیت څخه اوري حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين د خپل منځونو ساتنه وکړئ په تیره بیا د منځني یعنی مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام درېږي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون که امنیت خراب وي نو که پلی او که سپاره په هر شان چې کولی شئ لمونځ وکړئ بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسې ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم تاسې نه چې څوک ومري او وروسته یې کونډې پریښې وي هغوی باید د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر 1 کال پورې د خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کیږي بیا که هغوی په خپله ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته الله پر ټولو برلاس او د حکمت او پوهې څښتن دی وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين په همدې ډول کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغو ته دې هم په مناسبه توګه څه نه څه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي دا پر متقیانو حق دی كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون په دغه شان الله خپل حکمونه تاسې ته په ډاګه څرګنده درښیي هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک سره کار وکړئ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټاټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمیر زرګونو ته رسید الله هغو ته وویل ومرئ نو مړه شول بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم مسلمانانو د الله په لار کې وجنګیږئ او ښه وپوهیږئ چې الله اوریدونکی او پوه دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون لتاسې نه څوک دی چې الله ته قرض حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي کمول هم د الله په لاس کې دي او زیاتول هم او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تا پر هغه موضوع څه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پیښه شوې وه. هغو خپل پیغمبر ته وویل زموږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې موږ د الله په لار کې جنګ وکړو. پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې ونه جنګېږئ. هغو ځواب ورکړ نه خیر، دا څنګه کیدای شي چې موږ د خدای په لار کې ونه جنګېږو په داسې حال کې چې موږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زموږ اهل و عیال له موږ څخه بیل کړی شوی دی. خو کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. د هغو پیغمبر هغو ته وویل چې الله طالوت ستاسې پادشاه ټاکلی دی. د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر موږ باندې د پاچا کېدو استحقاق ومونده؟ د هغه په پرتله موږ د پاچاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی. پیغمبر ځواب ورکړ الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربښلی دی او الله واکمن دی چاته چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډیره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. په دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د باچا په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لوري ستاسې لپاره د ډاډګیرنې وسایل دي چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې په رښتیا یې راوړي. که تاسې مؤمنان یې نو دا ستاسې لپاره ډیره ستره نښانه ده. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بیا چې کله طالوت له لښکر سره وخوځېده نو ویې ویل پر یو سیند باندې د الله له لوري پر تاسې ازمویښت کېدونکی دی. څوک چې د هغه اوبه وڅښي هغه زما ملګری نه دی. زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي. هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سیند نه خړوبه شول.
بیا چې کله طالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سیند نه پورې وتل وړاندې لاړل نو هغو طالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابلې وس نشته خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کیدونکي دي هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی الله د صبر کوونکو ملګری دی ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زمونږ ربه مونږ ته صبر راکړه زمونږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين په پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين دا د الله آیاتونه دي چې مونږ سم صحیح درته اورو او ته په رښتینه توګه له هغو کسانو څخه یې چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لیږلي دي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد دی پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلی دی له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپله ورسره خبرې کړي دي چاته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړي دي او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخلي او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده که د خدای خوښه وای نو دا نشوی کېدی چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای له دې امله هغو یو له بل سره شخړې وکړې نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه هو که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل خو الله چې څه غواړي هغه کوي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اے مؤمنانو څه مال شتمني چې مونږ درکړې ده له هغې نه لګښت وکړئ مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي نه دوستي په درد وخوري او نه سپارښت کار وکړي او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. له الله هغه ژوندی ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړي دي بل هیڅ خدای نشته. هغه نه ویده کیږي او نه پریشانی پرې راځي. په ځمکې او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي. څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي؟ څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایسارېدلی مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي. د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی. یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده. اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅ کله ماتېدونکې نه ده او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي. دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به تل اوسیږي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله لمر له ختیځ نه راخیژوي ته هغه له لویدیځ نه راوخیژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت
لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا خود مثال په ډول هغه سړی ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنې جوړوي. نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه 100 کاله مړ پروت و. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه ووایه څومره وخت پروت وي؟ هغه وویل 1 ورځ یا 2 ساعته به پروت و. ویې فرمایل 100 کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي. اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي هم وراسته شوي دي او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پوښتۍ څنګه راپاڅوو، په غوښه او په ستوکي یې پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو ویې ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. او هغه پیښه دې هم در په زړه وي چې کله ابراهیم علیه السلام ویلي و چې زما څښتنه ما ته راوښیه چې ته په څه شان مړي ژوندي کوې. ویې فرمایل آیا ستا پرې ایمان نشته؟ هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډي نه غواړم. ویې فرمایل ښه نو 4 مرغۍ راواخله، هغوی سره ټوټه ټوټه کړه، په خپلو کې ګډې ځان ته مایلې کړه، بیا د هغو یوه ټوټه پر بیلابیلو غرونو کېږده، بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغستا راشي. په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرله شي او له هغې نه 7 وږي زرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي. په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي، هغه هم پراخونکی او هم د علم څښتن دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله
غني حليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته فاصلونه نه کوي نه آزار ورکوي د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترهه غم خفګان نشته. یوه خوږه خبره او له یوې ناوړې خبرې نه تېرېدل له هغه خیرات نه ډېر ښه دي چې ورپسې آزارول وي. الله بې اړي دی او زغم د هغه صفت دی. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے مؤمنان، خپل خیراتونه په پاسلونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاورې کوي چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت. د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یوه ښویه تیږه چې دوړې پرې ناستې وي. کله چې باران پرې وورېږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیږه همغسې ښویه سوتره پاتې شي. د خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکي ګټلې ده له هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشحالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي که شیبه باران پرې وورېږي نو 2 چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه وورېږي هم نو یوه پرخه یعنې شبنم ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ خدای د هغو لیدونکی دی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا له تاسې نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو ښېرازه تک شین باغ وي په ویالو خړو به له خرما انګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ورباندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپله بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نه وي. په دغه ډول الله تاسې ته خپلې خبرې بیانوي تاسې ته ښایي چې غور او فکر وکړئ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
ای مؤمنانو، کوم مالونه چې تاسې ګټلي دي او کوم شیان چې مونږ ستاسې لپاره له ځمکې نه راویستلي دي د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوئ. داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیره ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ. په داسې حال کې چې که همغه شی څوک تاسې ته درکړي نو تاسې به هیڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ. تاسې باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان تاسې له بېوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسې هیلهمند کوي. الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چاته چې خوښه شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو. له دې خبرونه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. تاسې چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلی وي الله پرې پوه دی او د تیری کوونکو هیڅ مرستندوی نشته. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه یې اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده. ستاسې ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسې کړي وي الله ارومرو پرې خبره دی. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پر تا نشته. یوازې الله دی چې چاته یې خوښه شي هدایت ور په برخه کوي او تاسې چې کوم مال په خیرات کې لګوئ ښېګڼه همدا تاسې ته ده او تاسې خو یې په همدې خاطر لګوئ چې الله خوشحاله کړئ. نو کوم مال چې تاسې په خیرات کې ولګوئ د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړی شي او هیڅکله به ستاسې حق ونه سوځي. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لبل هر چانه زیات د مرستې وړ هغه بې وزلي دي چې د الله په کار کې داسې نښتي دي چې د خپلو شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکې پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولی. د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د څیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي
خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ هغه به له الله نه پټ پاتې نشي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کوم خلک چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکاره او په پټه لګوي د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته.